بسم الله الرحمن الرحیم. د مایکروسافټ ایکسل پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. تېره ورځ موږ تاسې په ډیټا مینو کوم انشاءالله کار کړی. نو په ډیټا مینو کې د نن ورځې درس هم د ډیټا ټولز مربوط ډیټا ولیډیشن باندې کار کوو. دا ټکسټ ټو کالم لیکنه په کالمونو تقسیمول او بل کمانډ د فلش فیل په نامه. فلش فیل کمانډ دلته په هوم مینو کې مو ویلو. د دې کمانډ او د دې کمانډ ترمنځ هېڅ فرق نشته. دا فلش فیل کمانډ دلته موجود دی انشاءالله. دا فلش فیل نو هلته هم سته کولی کار ځینې واخلي او دلته هم کولی شي کار ځینې واخلي. بل کمانډ د ریموو ډوپلیکیټس په نامه باندې تکراري نومونه ختمول له منځه وړل. اوس مثال ته یو لیست لرو، غواړم چې په دې لیست کې تکراري نومونه ټول شی کړم، ختم کړم. که چیرې البته موجود دي، راځو دلته پر دې ټیبل باندې کلیک کوو. په ډیټا مینو کې بیا پر دې کمانډ باندې کلیک کوو. له هغه نه وروسته اوس ګوره دلته موږ تاسې یو آی ډي کالم انتخاب کړی دی. نن زه غواړم چې دلته په دې نیم کالم باندې کلیک وکړم. بیا زه دلته راسو نو ګوره دلته دا ټیبل عنوانونه چې دي هغه ټول راته ښیي. اوس دا ایډیټ په کوم کالم کې کوې؟ په نیم کالم کې، د لاست کالم کې، فول کالم کې. نه زه غواړم چې یوازې په نیم کې هر نوم چې تکرارا لیکل شوی هغه نوم باید شی سي، ختم سي، ریموو سي. نو دا نور ټول کالمونه غیر ټیکماروم او له هغه نه وروسته یوازې نیم کالم چې د هغه انتخابوم. پر اوکې باندې کلیک کوو. پر اوکې سم کلیک وکړئ. نو ډوپلیکیټ ویډیوز فاوند، یعنې کوم دلته تکراري نوم نه ده پیدا شوی. که چیرې موجود وي پیدا سي بیا نو هغه یو نوم ختموي، یو نوم پرېږدي. مثال یو د احمد نوم دلته لیکل شوی دی، بل دلته شپږمه اوومه شماره کې لیکل شوی. که چیرې دا کمانډ ورباندې اپلای کړو یو نوم حتما د دې لارې څخه روان، یو نوم بیا پرېږدي. نو ریموو ډوپلیکیټ دا تکراري نوم ختمول، ریموو کول، له منځه وړل. بل کمانډ ډیټا ولیډیشن. ډیټا ولیډیشن ډېر مهم کمانډ ده په ډیټا مینو کې. دا د یو شرط لګولو لپاره کارېږي. ګوره دلته په هوم مینو کې کنډیشنل فارمټینګ هم وویلی. کنډیشنل فارمټینګ چې دا هم شرطونه و، قاعدې وې. خو په اصل کې دا داسې قاعدې وې چې مثال د شرط خلاف یو عدد کې انټر کېدی، لیکل کېدی، په رنګ و فارمټ کې تغیراوی. او دلته په ډیټا ولیډیشن کې ډیټا ولیډیشن کمانډ چې ده د شرط مطابق په یو عدد ورته ورکوو. که شی له شرط څخه اختلاف وي بیا هغه عدد نه انټر کېږي. یعنې څنګه چې مالته په شرط یو عدد ورکړی دغسې به یو عدد ورته انټر کوو. راځو اوس عملاً کار ورباندې کوو. نو له دې جملې څخه اول کمانډ راکړو. هول نمبر سم واسئ. هول نمبر معنا ټول نمبر، هر قسم نمبر سي هغه غواړي چې انټر کړي. په دې کې اوس ډیټا څه رقم ډیټا ته اخلي؟ بټوین د ناټ بټوین، ایکوال ټو، ناټ ایکوال او ګریټر دین، لیس دین. له دې کمانډونو سره خو انشاءالله بلد ښه د ستغونو بلد یاست، بالای غم مه کوئ. دا موږ تاسې په ګریټر کمانډ کوو. اوس مثال زه راځم دلته یو شرط اپلای کوم. څنګه شرط اپلای کوو؟ په دې سیل کې اوس که چې دا د انټرنیټ پروګرام کالم نوم ټول انتخاب کړئ او ډیټا ولیډیشن ته راځو. په ډیټا ولیډیشن سم کلیک وکړئ. بیا هول نمبر اخلو. هول نمبر کمانډ سم واسئ. په دې کې زه ورته انتخابوم بټوین. زه هم داسې منځنی عدد باید دلته انټر شي. څنګه منځنی عدد؟ مینیمم او میکسیمم، له ټیټ عدد څخه نیولې تر لوی عدد پورې. اوس ګوره دلته بټوین ورته انتخاب کړی دی. زه هم په دې کالم کې چې ما انتخاب کړی ده، که چیرې زه یو عدد لیکم، ټیټ عدد بېلس عدد دی او له لسو څخه نیولې تر څو پورې؟ تر 50 پورې. یا مثال ټیټ عدد باید 50 سي، له 50 څخه نیولې تر 100 پورې باید عدد شی کې ټول قبول. نو له هغه وروسته بیا پر اوکې باندې کلیک وکړو. پر اوکې سم کلیک وکړئ. اوس ګوره دلته خو دا ټول د دې شرط خلاف کېدای شي عدد هم پکې کېږي. دا ټول میسته کوو. داسې میسته کوئ. زه راځم دلته یو عدد لیکم 40 عدد، هغه نه انټر کېږي. یعنې دا د شرط خلاف شو. کم شرط چې مو ورته ورکړی نو د شرط مطابق په عدد ورته لیکو. له 50 څخه نیولې 50 عدد هم انټر کېږي تر څو پورې؟ تر 100 پورې. 100 عدد هم انټر کېږي. له 100 څخه که چیرې دا عدد واوړي بیا نه انټر کېږي. یعنې د شرط مطابق په عدد ورته لیکو. نو ګوره دا یو قسم شرط شو. که غواړې چې یو بل قسم شرط اپلای کړې دلته راځو. دا مخکینی شرط که غواړې چې بېرته کلیر کړې، ختم یې کړې، پر کلیر آل باندې کلیک کوو. له هغه نه وروسته بېرته دا شی کوو، اوکې کوو. هغه انټري سوی یا اضافه سوی شرط بېرته ختمیږي. بیا هول نمبر ته راځو. په هول نمبر باندې کلیک کوو.
زه غواړم چې ناټ بیټ که تر 100 لوړ شي یا تر 500 ټیټ شي دا عدد باید قبول دغه پیټمن خلاف عدد انټري کېږي کې مینیمم ترازو زه هم له 500 څخه ټیټ باید عدد واخلي او له 100 څخه اضافه عدد باید قبول اوکې باندې کلیک کوو پر اوکې سم کلیک وکړئ اوس مثال زه راځم دلته 40 عدد لیکم دا انټري کېږي کې او که چیرې 50 عدد ولیکم دا موږ تاسې شرط ورکړی و ناټ بیټوین یعنې له 500 څخه نیولې تر 100 پورې دا عدد باید انټري نه شي بغیر له دې عددو څخه که چیرې تر 100 اضافه کېږي یا تر 500 ټیټېږي هغه عدد باید راسره قبول کړي نو تر 500 ټیټ هر قسم قبلوي او که تر 100 لوړ عدد راسره قبلوي مقصد له 500 نیولې تر 100 پورې تر 100 پورې دا عدد بیا نه کېږي دا بیا یو بل قسم شرط شو راځو بېرته دا شرط چک کوو کلیروو هغه دلته بیا په دې کلیر آل باندې کلیک کوو دا شرط بېرته ختم شو راځو ډیټا ولیډیشن کې په دې کې بیا هول نمبر اخو زه غواړم چې یو بل شرط اپلای کړم ایکوال ټو داسې عدد چې هغه مساوي وي له پلانکي عدد سره یعنې فکس باید 100 عدد کې ولیکل شي صحیح ده په دې کې بیا مینیمم او میکسیمم نه عدد نشته پکې کې ځکه چې ایکوال ټو مقصد له یو عدد سره باید مساوي عدد قبول کړي او که تر دې 100 عدد اضافه کېږي یا ټیټېږي هغه عدد باید راسره قبول نه کړي نه نوي عدد هم نه قبلوي او که چیرې یو عدد ولیکو هم یې نه قبلوي نو فکس باید څه ولیکو 100 عدد ولیکو او کلیر آل اوکې بیا راځو یو بل قسم شرط اپلای کوو هول نمبر اخو هول نمبر سم واخلئ دې کې بیا ګوره ناټ ایکوال ټو یعنې له 100 عدد سره چې مساوي نه وي نور هر قسم عدد چې هغه باید انټري شي دا فقط 100 عدد نه راسره قبلوي نور عدد بیا قبلوي که ټیټ تر 100 که اضافه یې تر 100 هغه عدد بیا قبلوي دغسې او بل ګریټر دین ستا خبره یعنې له 100 څخه پورته بالا هر قسم عدد که انټري کړو هغه قبلوي ګریټر دین مقصد له 100 څخه پورته هر قسم عدد چې ولیکو تر لای تنایي پورې هغه عدد بیا ټول شی کوي راسره قبلوي اوس مثال دا 100 عدد ورته لیکو او له هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کوو راځم زه دلته یو عدد ورته لیکم موږ تاسې له 100 څخه پورته عدد ورته انتخاب کړی و که چیرې 100 عدد ولیکم دا نه راسره انتخابوي ځکه چې له 100 څخه پورته عدد هم ورته ورکړی ګریټر دین زه 101 عدد ورته لیکم دا انتخابوي نور دا راسه پورته چې زه هر قسم لوړ عدد چې بیا ورته ولیکې هغه ټول درسره قبلوي مقصد لکه له 100 څخه ټیټ شي هغه عدد بیا نه راسره قبلوي او دا بیرته راځو کلیر آل باندې کلیک کوو اوکې کوو یو بل قسم شرط اپلای کوو هول نمبر بیرته اخلو او له هغه نه وروسته دا ډیټا لیست راخلاصوو په دې کې لیس دین له 100 عدد څخه مثال ټیټ عدد راسره قبول کړو لوړ عدد ما قبول ګریټر دین آر ایکوال ټو که چیرې دا کمانډ ورته انتخاب کوو او دلته یو ټارګټ ورته ول 100 عدد هم راسره قبلوي او له 100 څخه پورته عدد هم قبلوي ګوره دلته یو کمانډ درلودی د ګریټر دین په نامه و داسې به موږ تاسې ورته انتخاب کوئ 100 عدد بیا نه راسره انتخابول له 100 څخه پورته عدد به مو انټري کول کې او که چیرې ګریټر دین آر ایکوال ټو ورته انتخاب کړو مقصد له 100 سره که مساوي وي هغه عدد هم باید انټري شي او که له 100 څخه پورته وي هغه عدد هم باید شی شي انټري شي یا راسره قبول کړي نو دغسې لیس دین آر ایکوال ټو که له 100 څخه ټیټ یا مثال له 100 سره مساوي عدد یې هغه باید راسره قبول کړي اوس ګوره دا هول نمبر چې ده دا د هر قسم عدد لپاره کارېدی او ډیسایمل چې ده دا یوازې د اشاروي عدد لپاره کارېږي څنګه اشاروي عدد لپاره کارېږي زه راځم دا مخکینی شرط دلته کلیروم داسې مې کلیر کوي پې باندې کلیک کوم نه اشاره کې اضافه کېږي دلته ډیسایمل راځو دلته یو شرط دا ورته انتخابوو ډیسایمل چې مې انتخاب کړئ په دې کې هم ګوره هغه همغه کیسه ده بیټوین ده ناټ بیټوین او ایکوال ټو او ناټ ایکوال ټو له دې جملې څخه زه یوازې ګریټر دین ورته انتخابوم یا مثال ایکوال ټو باندې کلیک کوو په دې کالم کې چې ما انتخاب کړی ده باید فکس څو عدد ولیکل شي 10.15 عدد باید ولیکل شي که تر 10.15 پورته عدد ولیکل شي نه فقط اشاره شي کې پورته وکښته هغه عدد باید قبول نه کړي که تر 10.15 ټیټ عدد ولیکل شي هغه عدد هم باید راسره قبول نه کړي مقصد دا د اشارې لپاره کارېږي اوکې باندې کلیک کوو پر اوکې سم کلیک وکړئ اوس مثال زه دلته ورته لیکم 10.15 دا راسره قبلوي ځکه چې دا د شرط مطابق عدد هم ورته ولیکئ او که چیرې زه 10.4 عدد ورته ولیکم دا مې نه راسره قبلوي که څه هغه عدد خو 10 عدد ده په اشاره کې فرق ده ډیسایمل اشارې ته ویل کېږي
او که چیرې زه 10.6 ورته ولیکم دا هم نه راسره قبلوي، ځکه زه دا هم د څه شي خلاف سو؟ د شرط خلاف عادت سو. مقصد دلته په ډیسایمل کې ټول هغه کمانډونه چې په هول نمبر کې مو وویل هغه ټول کولی شي دلته هم کار کوي. اوس ګورم دا ډیټا وډیشن را خلاصو، په دې کې هول نمبر چې به مې انتخاب کړئ، په دې کې بټوین ناټ بټوین ایکول ټو او ډز ناټ ایکول دا دلته هم کارېږي او په ډیسایمل کې هم ټول مکمل کارېږي. چیرې دا لیست را خلاص کړو، په دې لیست کې دا کمانډونه بس شبل راځو لیست باندې کار. لیست یو لیست جوړول د شرط لپاره. اوس فرض که دا رقم یو لیست لري، نیم او پروینس، صحیح ده. احمد اوس مثال یوازې جنوب زون مربوط هر قسم کارمندان چې هغه باید په دې لیست کې درسره ونیسي. که چیرې بغیر له جنوب زون کارمندانو څخه نور نفر درسره موجود وي، مثال د کابل د پکتیا او د ده ولایت وي نه، هغه باید قبول نه کړي درسره. سم خلاصېږي. دا رقم مثال یو لیست لري، یا دغسې مثال یو لیست جوړ کړی ده د شاګردانو لپاره داخله ورکوي. څه رقم لیست ده؟ اوس مثال داسې نیم او پروګرام، صحیح ده. اوس مثال احمد راځي، هغه وایي ما ته په فوټوشاپ پروګرام کې داخله ده. فوټوشاپ پروګرام خو موږ تاسې دلته په لایحه کې نه لرو، یعنې هر قسم پروګرام سته دلته تدریسوي، هغه پروګرامونه ټول په دې لیست کې باید درسره موجود وي او بغیر له هغه لیست څخه نور اضافه پروګرامونه درسره قبول نه وي. نو دغسې د پروینس لپاره هم کارېږي، د پروګرام لپاره هم کارېږي، د مختلفو اهدافو لپاره کارېږي. بس فرض که دا رقم یو لیست لرو، راځو دلته پر پروینس خانه باندې کلیک کوو، پر دې سم کلیک وکړئ. ګوره فرض که دا زموږ ستاسې لیست تر دې ساحې پورې ده، تر 25 یې را پورې ده. زه یو قسم شرط اپلای کوم. څنګه شرط اپلای کوو؟ لیست راځو، پر دې سم کلیک وکړئ، دلته یو خانه پاره کېږي، په دې خانه کې سورس خانه کې کلیک کوو او زه دلته ورته لیکم زه هم هغه نفر چې زه انټري کوم هغه باید د زابل ولایت مربوط وي، کاما کندهار مربوط وي، کاما بل هلمند، کاما بل روزګان. دا رقم مقصد د هر قسم ولایتونو نومونه سته دلته انټري کې په دې لیست کې، خو تر منځ به کاما ورته اضافه کوي. دا کاما چې ورته اضافه کړه اوکې باندې کلیک کوو، دا یو لیست مې جوړ کړی. اوس مثال یو نفر راځي د خان خانمه باندې، زه پوښتنه ځینې کوم سته د کوم ولایت یې؟ دی راته وایي چې زه د کندهار ولایت یم. په دې لیست کې موږ تاسو ګوره لیست هم جوړ کړی ده. دلته یو نقطه پاله کېږي د فلټر بټن شکل لري، موږ تاسو فلټر بټن یې ویلې، په دې باندې کلیک کوو. بغیر له دې لیست څخه نور ولایتونه ته دلته نه شي انټري کولی. اوس مثال یو بل نفر راځي د جان په نامه باندې، دا وایي زه د غزني ولایت، که چیرې زه دلته غزني ورته انټري کړم او انټر یې کړم، دا نه راسره قبلوي. دی راته وایي چې دا د دې لیست خلاف نوم ده، ته باید مطابق د دې لیست یو نوم ورته اضافه کړي. دغسې د پروګرامونو لپاره هم کولی شي دا کار. یو لیست جوړ کړی ده، هغه لیست کې مشخص نومونه ورته انتخابوي چې باید په دې کالم کې مشخص نومونه انټري شي، اضافه شي. بغیر د هغه لیست څخه چې موږ تاسې هلته لیست ورته جوړ کړی ده، نور نومونه باید اضافه نه شي. شابل کمانډ لرو د ډیټ په نامه باندې، دا یوازې د تاریخ لپاره کارېږي. دلته هم هماغه کیسه ده، بټوین ناټ بټوین ایکول ټو ناټ ایکول ټو، یعنې د هول نمبر او ډیسایمل لپاره دا کمانډونه موږ تاسې ویلي وو. دغسې د دې تاریخ لپاره هم کولی شي دا کار. اوس فرض کړه چې دلته یو شرط اپلای کوو پر دې ډیټ باندې. څنګه شرط اپلای کوو؟ د ډیټ لپاره راځو، پر ډیټ باندې کلیک کوو او له هغه نه وروسته ګوره دلته منځنی تاریخ څخه اوس مثال موږ تاسې داخله شروع کړې ده د اول تاریخ څخه شروع، صحیح ده، 2003 کال 2024 کال. فرض کړه ستا پوره مکمله یوه میاشت د داخلې لپاره کړې، بیا د اولې تر 4 تاریخ پورې تر 10 تاریخ 2024 کال. نو بغیر له دې تاریخ څخه، بغیر له دې میاشتې څخه نور اضافه او کم تاریخونه نه راسره کوي. اوکې باندې کلیک کوو، پر اوکې چې مې کلیک وکړئ. اوس مثال یو نفر راځي وایي ما ته داخله راکړه، په 4 تاریخ راغی، اول د اولې 15 تاریخ 2004 کال 2024 دا تاریخ راسره کوي. ځکه چې دا موږ تاسې یوه میاشت مکمل ورته ټاکلې وو، ټارګېټ مو ورته ورکړی. او که چیرې میاشت واوړي، اوس مثال یو نفر راشي وایي ما ته داخله راکړه، دی په 4 تاریخ راغی، د 2
پر دریم یا اول تاریخ راغی 2024 کال او په دې تاریخ بیا دی حق نه لري چې داخله وکړي. یعنې بغیر له هغه ټارګېټ څخه زموږ تاسې هغه میاشت ورته مشخصه کړې یا تاریخ مو ورته مشخص کړی له هغه څخه پورته یا کښته دی بیا داخله نشي کولی په نورو تاریخونو کې. او که چیرې بل قسم تاریخ ورباندې اپلای کوي یا بل قسم شرط ورباندې اپلای کوي راځو دا ټول کالم داسې انتخابوو او دلته هول نمبر ته راځو او دا کلیروو داسې هم کلیر کوي بیا له دې لارې څخه بیرته په ډیټ باندې کلیک کوو. پر ډیټ سم کلیک وکړئ دا لیست راخلاص کړو. په دې لیست کې وګوره ایکوال ټو یوازې فکس یو تاریخ یوه ورځ مثال لري کولی شي په دې یوه ورځ کې داخله ورته ورکړي اضافه یا کم تر هغه په نور تاریخونه کې انټري کوي هغه بیا نه انټري کېږي. مقصد دا یوازې د چیز لپاره کارېږي د ډیټ انټري کول لپاره کارېږي. بل کمان د ټایم په نامه باندې ټایم بیا د وخت لپاره کارېږي. اوس مثال ته یو کالم لرو د ټایم په نامه باندې زه دا وخت داسې کلیروم داسې مې کلیر کړئ راځم دلته یو شرط ورباندې اپلای کوم. څنګه شرط اپلای کوو ټایم ته راځو ټایم باندې کلیک کوو له هغه نه وروسته اوس ګوره دلته بېرته هماغه کیسه ده بیټوین ناټ بیټوین ایکوال ټو یعنې له څو بجو تر څو بجو دلته که چیرې بیټوین واخلو اوس مثال د سهار له 8 بجو څخه نیولې د غرمې تر څو بجو پورې تر 12 بجو باید داخله یو شاګرد ته ورکړل شي. دلته منځنی وخت ده دغه سټارټ ټایم ده او دلته بیا اینډ ټایم راته لیکي. بس مثال 12 بجې او اوکې باندې کلیک کوو. پر اوکې سم کلیک وکړئ. اوس مثال د سهار له 8 بجو تر 12 بجو ته کولی شي هر چاته یا هر شاګرد ته داخله ورکړي. یو نفر راغی پر 10 بجې وایي ما ته داخله راکړه پر 10:30 دقیقې انټر باندې کلیک کوو. دا وخت را سره قبلوي. یو نفر بیا ماپښین پر 2 بجې راغی 2 بجې که چیرې موږ تاسې ورته ولیکو هغه وخت بیا نه را سره قبلوي ځکه چې دلته موږ تاسې د داخلې لپاره وخت ورکړی د سهار له 8 بجو له 8 بجو تر 12 بجو موږ وایي داخلي ته اجازه شته چې داخله وکړي او که چیرې له 12 بجو وروسته یو نفر راځي هغه لپاره باید داخله ورکړل شي. بل خو نو ټکسټ لین دا کمان دا بیا د لیکنې لپاره کارېږي. اکثر وخت که چیرې ستاسې فکر شوي په دغه نیم خانه کې غټ نومونه لیکل شوي نو په هغه اندازه باندې دا کالم هم په دونه ورسره فرق شوی نه. اوس مثال زه راځم دلته یو شرط اپلای کوم. څنګه شرط اپلای کوو زه هم که چیرې یو نوم پر 10 حروفو اضافه کېږي هغه نوم باید انټري نشي هغه ته اجازه نشته او هغه حتما باید بیا په مخفف شکل لیکل شي. اوس ګوره دا نوم له څو حروفو څخه جوړ ده دلته یو 11 حروف دی یو فنکشن هم ویلی و کوم په یاد دي که غواړې چې دا حروف ټول وشمارې د چیش په نامه یا ګورې دا دغه نو مه هېروئ دا شان مه هېروئ د لین په نامه باندې وګورئ په بل نامه باندې نو دا نوم له څو حروفو څخه جوړ دی له 11 حروفو څخه جوړ دی. دا فنکشنونه چې ویلي دي کوم شی چې موږ دي هغه مه هېروئ. خامخا کوم چیرې زده یې هغه استعمال ځای سره مخامخ شئ حتما په کار شي. اوس ګوره داسې ته ورته ځیر کېږي او له سره یې شمارې کېدای شي یو حرف اضافه کړي یو کم کړي هغه د فنکشن استفاده کاري. نو ګوره دلته غټ نوم چې ده هغه کم نوم ده د رحمت الله په نامه یو نوم ده دا له 11 حروفو څخه جوړ شوی. زه هم راځم دلته یو شرط ورباندې اپلای کوم. داسې شرط اپلای کوو چې مثال که چیرې یو نوم له 10 حروفو څخه اضافه کېږي هغه باید را سره قبول نه کړي او هغه باید حتما بیا هم په مخفف شکل ولیکل شي. دا کلیروو دا نومونه داسې کلیر کړو. راځو ډیټا ولیډیشن ته. په ډیټا ولیډیشن کې ټکسټ لینک ته داسې واخلئ. په دې کې هم هماغه کیسې هماغه خبرې شته بیټوین ناټ بیټوین ایکوال ټو صحیح ده. سره کم شرط اپلای کوئ بیټوین زه هم له 3 حروفو څخه او له 10 حروفو څخه اضافه هغه باید هم را سره قبول نه شي. مینیمم او میکسیمم عدد ورته ورکوو. له 3 حروفو څخه که ټیټ شي هغه خو نوم بیا نوم نه راځي کېدای شي ونه ویل شي صحیح ده. 3 عدد ورته ورکوو او میکسیمم کې بیا 10 عدد کولی شي ورته ورکړي یا مثال 9 عدد 8 عدد ورته ورکوو په تا پورې اړه لري. اوکې باندې کلیک کوو. پر اوکې چې مې کلیک وکړئ زه راځم دلته یو نوم لیکم د محمد عبدالله خان په نامه باندې یو نوم لیکم. دا نه راسره قبلوي ځکه چې وایي دا شرط خلاف نوم ته کولی شې دا نوم په مخفف شکل ولیکې
صحیح ده. نو دا که چیرې موږ تاسې دلته انټري کوو مجبوره یې چې دا کالم هم په هماغه اندازه ورسره پراخ کړئ ورسره غټ کړئ. زه غواړم چې دا نوم په همدې شکل باندې ولیکم m ډاټ file. دا بیا راسره قبلوي ځکه چې دا موږ تاسې مخفف ولیکئ هغه تر ټارګېټ کم شو. موږ تاسې لوړ عدد څو ورکړی وو 8 عدد ورکړی موږ باید تر 8 حروفو اضافه نه شي باید او تر 3 حروفو کم نه شي او که چیرې دا رقم یو نوم لیکم نه دا بیا نه راسره قبلوي دا خو نوم ده نه. نو ته مجبوره یې چې خامخا یو نوم چې لیکې هغه باید څو هغه ستا ټارګېټ پوره کړي. 3 عدد مو ورته ورکړی موږ باید تر 3 عدد باید پورته شي او تر 10 تر 8 عدد باید ټیټ شي. نو دا به یوازې د چیش لپاره کارېږي د لیکنې لپاره کارېږي. که دې چیرې په یو ځای کې نومونه انټري کول یا لیکنه دې انټري کولی شي یو ټارګېټ ورته ورکړي. په ټویټر کې په یاد یې که چیرې یو نفر پوسټ کوي هغه تر 40 حروفو اضافه دته حق نه ورکوي اجازه نه ورکوي چې تر 40 حروفو اضافه لیکنه کې ولیکي په ټویټ کې تر هغه باید کم لیکنه ته ولیکي. نو نه ما خپله دا ډېر وخت نه ده کار کړی چې اوس هغه شرط یې ختم شوی دی او که شته او اوس هم شته. نو ورته ته نشې کولی چې له 40 حروفو څخه اضافه لیکنه ولیکي. تا ته دغه ټارګېټ درکړی یعنې ته کولی شې تر 40 حروفو کم پلس مطلب یا دغه ولیکي لیکنه ولیکي. دا یو بل قسم شرط شو. او بل په دې کې څو خبرې نور هم شته. که چیرې ډیټا ولیډیشن راخلاص کړو په ډیټا ولیډیشن کې یو انپوټ میسج دی بل ایرر میسج. دا میسجان هم کولی شي ته چینج کړې بدل کړې. څنګه یې چینج وکړو څنګه یې بدلو. اوس مثال راځو دلته پر ډیټ کالم باندې کلیک کوو داسې ډیټ کالم ټول مکمل انتخابوو ډیټا ولیډیشن ته راځم په دې مو کلیک وکړئ. سیټینګ کې زه اول په دې ډیټ کالم باندې یو شرط اپلای کوم. دلته هول نمبر اخو نه ډیټ اف ځکه دا د ډیټ مربوط ډیټ باندې کلیک کوم او دلته ایکوال ټو ته انتخابوم. زه هم په دې کالمونو کې یا مثال په دې راګانو کې په دې سیلونو کې زه یو تاریخ انټري کوم هغه باید فکس دا تاریخ وي او که چیرې تر دې تاریخ اضافه شي یو تاریخ یا کم شي هغه باید راسره قبول نه کړي. مقصد یو شرط مو باندې اپلای کړي. راځم دا اوکې کوم داسې مو اوکې کړئ. اوس دغه یو تاریخ انټري کوو نه په دې شکل باندې د شرط خلاف یو تاریخ انټري کوو. دوم د 2004 کال 2014 کال. دلته ماته یو میسج راکوي. دا میسج ته کولی شي په پښتو باندې وواړئ په انګلیسي باندې دغه لیکنه چینج کړي بدله کړي. دا څنګه چینجوو څنګه یې بدلوو راځو دا کینسلوو او دلته خو ما شرط ورته ورکړی د شرط مطابق کولی شي میسج ورته ورکړي. دا بیا په ایرر آرټ کې کولی شي. په دې کې بیا سټاپ راځي او وارنینګ راځي. هر قسم میسج ته انتخابوي هغه ورته انتخاب کړئ. دلته اوس مثال زه د سټاپ میسج ورته انتخابوم چې باید لیکنه کې انټري نه شي او دلته ټایټل کې عنوان ورته لیکم. زه ورته لیکم قدرمنه. دلته په ګوره دلته ټایټل ورته لیکو او په ایرر میسج کې بیا میسج کولی شي ورته ولیکو. ته کولی شي په انتخاب شوي کالم کې د شرط مطابق نیټه ولیکي. مقصد په پښتو باندې شی وکړي. دا اوکې کوو داسې مو اوکې کوي. اوس مثال زه راځم په ډیټ کالم کې یو تاریخ لیکم د شرط خلاف یو تاریخ لیکم او 2014 اوکې باندې کلیک کوو. ګوره دلته هغه میسج ټول کلمات په پښتو باندې واړوو. یعنې قدرمنو ته کولی شي په انتخاب شوي کالم کې د شرط مطابق یو عدد یا نیټه ولیکئ بغیر له هغه څخه ټیټ ټیټ اضافه یا هغه تحقیق نه لري چې ولیکئ ځکه چې دلته یو شرط اپلای شوی. بیا هم که چیرې نه درته معلومېږي اوس مثال ما ته وار له واره معلومېږي نه چې په دې کالمونو کې یا په دې سیلونو کې یو شرط اپلای شوی ده که نه ده اپلای شوی. که چیرې غواړې چې د یو نمونې په شکل باندې دلته تا ته نمونه وښیي مثال په دې کې په دې سیلونو کې یو شرط اپلای شوی ده او ته کولی شي د شرط مطابق عدد ولیکې او تا ته یو خبرتیا ده کې د خبرتیا په شکل باندې. بیا دلته یو بل قسم میسج لرو د انپوټ میسج په نامه باندې. انپوټ میسج باندې کلیک کوو ټایټل کې ورته لیکم محترمه په دې کالم کې یوازې یوه نیټه یا تاریخ لیکلی شي. صحیح ده چې هغه کوم تاریخ ده؟ اول 2014 کال.
دا اوکې کوو داسې مو اوکې کوي. اوس ګوره که چېرې زه دلته راسم مثال انټري کوو په دې لیست کې دا لیست ډکوو ډیټ ته راځم په ډیټ خانه باندې چې مې کلیک وکړئ دلته ماته میسج راکوي د خبرتیا په خاطر باندې وایي په دې کالم کې یوازې یوه نیټه ته کولی شي ولیکئ چې هغه کومه نیټه ده اول د اول 2016 کال. که چېرې زه دلته په دې باندې سر ونه ګرځوم په دې میسج باندې نه مقصد دا یو قسم میسج شو ماته د خبرتیا په شکل باندې دا ته خبر راکوي. که چېرې زه بیا هم راولاړ شم د دې شرط یا د دې میسج خلاف یو عدد ورته ولیکم نیټه ورته ولیکم اول د دوهمې 2000 د اولې دوهم 2016 کال داسې یو دغه مې ورته ولیکئ تاریخ مې ورته ولیکئ لکه چې هغه زموږ تاسې د اولې 2016 خلاف شو د دې دغه تاریخ خلاف شو انټر باندې کلیک کوئ انټر باندې چې کلیک وکئ هلته یې میسج هم راته راکوي یعنې فکس ته باید کوم دغه ورته ولیکئ تاریخ ورته ولیکئ هغه تاریخ چې موږ تاسې هلته شرط ورباندې اپلای کړی او بغیر له هغه تاریخ څخه نور تاریخونه نه درڅخه نو دا یو انپوټ میسج شو بل کوم میسج شو بل ایرر آر په نامه باندې دلته بیا ته کولی شي سټاپ میسج ورته انتخاب کړي وارنینګ میسج ورته انتخاب کړي او انفارمیشن میسج ورته انتخاب کړي درې قسم میسجان کولی شي فقط علامې یې کولی شي دلته چینج کړي پداري بل کمانډ د په دې لیست کې یو سرکل انیول ډیټا ده او بل کلیر الیډیشن سرکل دا د چیش لپاره کاریږي دا د دې لپاره کاریږي اوس مثال زه رالم دلته د اکسل پروګرام پر کالم باندې مې شرط اپلای کوم څه مو شرط اپلای کوو هول نمبر راخلاصوو په هول نمبر کې زه یو عدد ورکلیک بټوین یا ایکوال ټو باندې کلیک کوم زه دلته ورته لیکم باید په دې کالم کې فکس څو عدد انټري شي لس عدد باید انټري شي اوکې باندې کلیک کوو پر اوکې چې مې کلیک وکړئ نو ګوره دلته ورته له مخه اعداد انټري شوي دي لیکنه یا معلومات انټري شوي دا خو د شرط خلاف اعداد په غواړې چې دلته په دې کالم کې د شرط خلاف اعداد ټول په نښه کې هغه بیا له دې کمانډ څخه استفاده کوو سرکل انول ډیټا زه ما هغه ډیټا ټوله سرکل کړه چې هغه د شرط خلاف انټري شوي اوس ګوره دلته ټول مکمل سلونه یا اعداد یې راته سرکل کړو دا ټول د چی خلاف دي د شرط خلاف دی موږ تاسې کم شرط ورته ورکړی وو فکس لس عدد ورته ورکړی په لس عدد زه دلته کې ولیکم د شرط مطابق یو عدد ولیکم نو هغه ماته سرکل ختموي مقصد دا د دې لپاره کاریږي کوم چیرې ورته له مخه تر شرط اپلای کولو مخکې یو عدد انټري کړی وي پر یو کالم پر یو سیل باندې او موږ تاسې له هغه وروسته شرط باندې اپلای هغه خو هغه ټول مکمل لیکنه یا انټري شوي ډیټا چې د هغه ختموي نه هغه قسم د شرط خلاف شو هغه معلومه کوو چې مثال کومه ډیټا د شرط خلاف ده نه هغه د سرکل انول ډیټا څخه استفاده کوو په دې کمانډ سم کلیک وکړئ مقصد هغه هر ډیټا چې د سرکل کړه راته انتخاب کړه هغه ټول د شرط خلاف ډیټا او که غواړئ چې دا بېرته ټوله کلیر کې ختمه یې کړئ یا مثال دا ټول سرکل ځینې ایسته کې بیا کلیر ولیډیشن سرکل په دې باندې کلیک وکړئ په دې سم کلیک وکړئ هغه سرکل یا دایره چې د هغه ټول بیا شی کوي بېرته ختموي نو دا د شرط خلاف اعداد ټول په نښه کول یا معلومول بس ته ټیپس وایي بس دا ډېر مهم کمانډ په دې باندې کار وکړئ سبب بیا انشاءالله کنسولاډیټ او دغسې واټ کې په انالایز کې یو درې کمانډ دي مهم کمانډونه په دې باندې کار کوي